عمران خان بیا د افغانستان په اړه امریکا ته څه مشوره ورکړې ده او له امریکا څخه یې څه غوښتي دي؟ سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. عمران خان وایي چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې باید بیړه ونه کړي، په داسې حال کې چې امریکا تر راتلونکي پسرلي پورې له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان وباسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې امریکا باید د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. عمران خان واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه لیکنه کې ویلي چې له افغانستانه د امریکا پوځیانو ژر وتل یو ناعاقلانه عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان مسله هغه مهال حل کېدای شي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. عمران خان واشنګټن پوسټ ته په لیږلي لیکنه کې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې چې د سپټمبر په 12مه پیل شوې دي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یو بېسارې هیله بللې ده. امریکا غواړي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 4000 یا 15000 ته راکم کړي او له طالبانو سره د موافقې پر اساس تر راتلونکي پسرلي پورې ټول ځواکونه وباسي. عمران خان د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول د ستاینې په ترڅ کې ویلي دي چې هیواد یې تل د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. د همداراز لیکلي دي چې د امریکا په شان پاکستان هم نه غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځالې بدل شي. د هیله څرګنده کړې چې د افغانستان حکومت هغه سیمې ونیسي چې تر کنټرول لاندې یې نه دي او تروریستان پرې نږدي چې په هیواد کې یې ځالې جوړې کړي. له تاسو یوه نړۍ مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که په دې اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان.